نو راځو ایڈوانس سلیکټرز ته. مونږ سره دغه ډول سلیکټر موجود دي. مکمل په سیسس کې چې مونږ سره کوم سلیکټرز دي هغه ټول مونږ سره دادي. لومړی مونږ سره سمپل سلیکټرز دي او سمپل سلیکټرز همغه سلیکټرز دي چې کله مونږ سیسس شروع کوو تر نن پورې مونږ استعمالو، چې هغه مونږ سره ټیګ دی، هغه مونږ سره آی ډي دی، هغه مونږ سره کلاس دی. او بل ماته سره ډیزنډنټ سلیکټر ویلو هغه دی مونږ سره سمپل سلیکټر. بل مونږ سره کمبینیټری سلیکټر دی، بل مونږ سره اټریبیوټ سلیکټر دی، بل مونږ سره پیسوډو کلاسز دی او بل مونږ سره پیسوډو ایلیمنټس دي. نو ګورو دا یو چې دا مونږ سره څه شی کار کوي. دا ټول خو نن نشو کتلی، خو ګورو چې تر کوم ځای مو پورې مخکې تللی شو. نو راځو سمپل سلیکټرز ته. مونږ دا مخکې کلاس کې ویل، خو یو ځل بیا هم یو ریویو ور باندې کوو چې په دې کې مونږ سره یو ټایپ سلیکټر وو، یو کلاس سلیکټر وو، یو آی ډي سلیکټر وو او یو مونږ سره یونیورسل سلیکټر دی. دا تر اوسه مونږ نه دی ویلی او نن به وایو له خیره سره. ټایپ سلیکټر کې مونږ سره چې وو چې مونږ به د کوم الیمنت مونږ سره د ایچ ټي ام ال د هغه ټیګ نوم به مونږ لیکل، د هغه ټیب به مونږ لیکل، هغه ته به مونږ سی اس اس پراپرټي اپلای کوو. لکه پی مونږ لیکل دا پاراګراف ولل مونږ سره ویلیو لګیدا، یا اچ بم راخستو یا انکر ټیګ بم راخستو. کلاس سلیکټر چې وو چې مونږ به یو الیمنت ته کلاس ورکو او د هغه کلاس د نوم په واسطه به هغه مونږ ټارګټ کوو، چې د کلاس د نوم په واسطه مونږ ټارګټ کوو نو هغه ته به مونږ سر کې ټکی اچو نو هغه ته به مونږ د سی اس اس پراپرټي ورکول چې هر پراپرټي به مونږ سره. او بل مونږ سره آی ډي سلیکټر چې هغه ته به مونږ یو الیمنت آی ډي ورکول او بیا د آی ډي په واسطه به هغه مونږ ټارګټ کوو، هغه ته به مونږ ویلیوز ورکول چې دې ته ویل کېږي سمپل سلیکټرز. په دغه سمپل سلیکټرز کې مونږ سره یو بل سلیکټر هم موجود دی چې هغه ته ویل کېږي یونیورسل سلیکټر. یونیورسل سلیکټر لکه نوم نه چې معلومیږي، د دې مطلب دا دی چې مونږ سره څه شیان په دې ویب پاڼه کې موجود ده، څه شیان دي چې مونږ سره چې هغه کچې هر کوم الیمنت د هغه ټول مونږ سلیکټ کړو او هغه ته مونږ اپلای چې ورکړو سټایل ورکړو یا د سی اس اس پراپرټیز اپلای کړو. او یا مونږ یو دف وایو او وایو چې په دې دف کې چې مونږ سره هر څه موجود دی، هر کوم ټیګ موجود دی، هغه ته مونږ ټول ته یو سټایل ورکول غواړو نو مونږ د یونیورسل سلیکټر څخه استفاده کوو چې د دې نښه مونږ سره سٹار ده. نو راځو لومړی پر همدې باندې کار کوو. نو پر دې باندې کار کولو نه مخکې زه راځم هغه پروجیکټ ځکه مونږ تر ټولو ښه کار دی کې کړی دی، نو تاسو به په دې باندې په اسانه پوه شئ ځکه دې کې مونږ سره هر څه زیات دي. نو دا مونږ سره چې دی دغه پروجیکټ چې مونږ کړی دی او په دې کې مونږ سره سلیکټ الیمنټس ډیر زیات دي. اوس زه غواړم دغه ټول الیمنټس په یو وارې چې کوم ټارګټ کړم. نو د هغه لپاره به زه څه کوم؟ د هغه لپاره د ګوره مونږ استعمال کړم دی، خو فل حال زه دا چې کوم خالی کوم. نو د هغه لپاره زه راځم ورته وایم همدغه طریقه ده لکه دا چې تاسو ګوره سٹار به واچوي او سٹار نه وروسته به تاسو یو کې دا قوسونه چې دا مونږ سره مغه باډي ده او بیا به تاسو د خپل سی اس اس پراپرټیز لیکي. نو اوس مونږ سره دلته هیڅ چینجز نشته. زه راځم ورته وایم چې یو کا دلته ورکته بیک ګراوند کلر او په دې به ان شاء الله تاثیر هم نه کوي. دا به چې کله ریلوډ کړو نو دا وګوره مونږ سره دلته چې څه شیان موجود په دغه سی اس اس کې، په دغه ټیګ کې یا په دغه فایل کې مونږ سره څه الیمنټس چې موجود هغه ټول ته چې کوم بیک ګراوند کلر او هغه مونږ سره چې ولګیدو هغه مونږ سره ولګیدو ریډ، یعنی کوم بیک ګراوند کلر چې مونږ ورکو هغه مونږ سره ریډ او هغه ولګیدو. بل خبره ده دا روټ ټیګ نه به را لاندې کوم. ها اوس کزراشم او ورته وایم چې دا ملګه ورته او ورته وایم چې ته باډي دغه بارډر ولګوه، بارډر او 2 پکسل سالید بلیک او چې سیو کړو. نو ګوره دې کې چې موږ سره څه الیمنټس موجود دي، هر کوم الیمنٹ چې موجود دی هلته چې څه هم موجود دی هغه ټول ته بارډر ورکړو. لکه دا ګوره موږ سره باډي ده، دا ګوره دا موږ سره باډي ده، باډي نور څه موږ یو ریپر اخستو هغه ده، هغه نه علاوه بیا موږ سره دا بل کنټینر او هغه نور څه دا موږ سره څه شیان چې موږ سره په دې پیج کې موجود دي، هر څه چې موږ سره موجود دي هغه ټول چې دی هغه موږ سره چې واغستو بارډر واغستو. نو د دې لاند مطلب دا دی چې کله مونږ غواړو په یو وار سره مکمل چې سه الیمنټس مونږ سره موجود دي هغه مونږ د یونیورسل سلیکټر په واسطه تر سره کولای شو. او دا مونږ کولای شو یوازې ټول پیج ته نه یو کلاس یا یو آی ډي راوالو هغه کې چې څه شي هغه مونږ ټارګټ کړو. مثال د خبرې مثال دا وګورم مونږ سره چې دی یو سیکشن دی د نیو بار په نوم
او په دې کې مونږ سره چې دي دا الیمنټس دي زه اوس ورته وایم چې په دې نیو بار کې چې څه الیمنټس دي هغه ټول مالا ټارګټ کړه نو د هغه لپاره به زه د دې د آی ډي نوم کاپي کوم او سیسس ته راځم ورته وایم چې مونږ سره کوم آی ډي دا د نیو بار په نوم باندې او دې کې چې کوم مونږ سره هر څه موجود دي نو زه یونیورسل علامه اچوم ورته یعنی په دې نیو بار کې چې هر ډول ایچ ټي ام ایل ټیګ وي هغه ټارګټ کا او هغه ته ورکا بارډر او بار 2 پکسل ورکا سالید ورکا او ریډ ورکا او بار چې مونږ سره کوم یونیورسل سلیکټر دی زه هغه اف کوم جزا معاف کړی دي نو دا ما سیف کړو ګوره چې کله زه ریلوډ کړم نو ګوره یوازې هماغه شیان دلته سلیکټ کوم یو چې مونږ ورته ښودلی و دلته وګورئ مونږ سره دې هم اخیستی دی دې هم اخیستی دی دې هم اخیستی دی ځکه دا ټول چې دي مونږ سره دا چېرته موجود دي دا مونږ سره دې نیو بار کې موجود دي نو په دې خاطر چې شو او کوم سټایل چې مونږ ورکړی و هغه ټول دی باندې اپلای شو د یونیورسل مطلب دا دی چې څه الیمنټس مونږ سره موجود دي هغه راواله دا مونږ کولی شو جنرالي که یوازې استعمال کړو په دې صفحه کې چې څه شیان ټول راغلي او که چېرته یو دف سره استعمال کړو هغه دف کې چې کوم الیمنټس وي د هغه چایلډز ټول راغلي نو دا مونږ سره چی خبره وه دا مونږ سره د یونیورسل سلیکټر خبره وه اوس راځو کمبینیټر سلیکټرز ته کمبینیټر سلیکټرز هغه سلیکټرز ته وایي چې یو یا دوه سلیکټرز څخه جوړ شوي وي یا یو یا دوه سلیکټرو په تعقیب سره هغه کار تر سره کیږي لکه مونږ خو نور سلیکټر چې مونږ لیکلو نو ډایرکټ به مونږ چیک کوو سلیکټر نوم به لیکلو له هغه څخه به مونږ کار اخیستو او یا به مونږ آی ډي ماخسته یا به مو کلاس اخسته د هغه په استفادې سره به مونږ ټارګټینګ کوو هغه به کار به مونږ تر سره کولو خو کمبینیټر تر راځو کمبینیټرز کې بیا مونږ سره د سني یو نه زیات مطلب دوه سلیکټر مونږ راخلو پر هغه باندې مونږ کار کوو چې مونږ سره پدې کې ډیسندنټ سلیکټر دی او بل مونږ سره ډایرکټ چایلډ سلیکټر دی یو مونږ سره ایڈجسنټ سبلنګ سلیکټر دی او بل مونږ سره جنرال سبلنګ سلیکټر دی پدې کوم چې کوم ډیزندنټ سلیکټر دی دا مونږه مخکې کلاسونو کې تشریح کړی ده او تاسو به پدې باندې پوهیږئ چې پدې کې مونږه څه پروسیجر تعقیبو پدې کې داسې پروسیجر دی چې ته به تعقیبوار یو شی ورکې مثال په دغه دف کې باکس په نوم چې کوم دف د دې کې دنه مونږ سره پی دی او تی هغه ته ورکا کلر ریډ یا مونږ سره پی دی او په دغه پی کې مونږ سره سپین ټیګ دی هغه ته ورکا کلر ریډ یا مونږ سره یو دف دی په هغه دف کې پی دی په هغه پی کې سپین دی هغه ته ورکا کلر ریډ نو په دې ډول مونږ چیک او ټارګټینګ کوو ان شاء الله دا اسانه دی خدا چې تاسو بیا تاسو ته ریویو شي نو یو ځل امدغه چې دا کوم فایل مونږ خلاص کړی په همدې کې دنه دغه مثال تر سره کوم نو دلته راځو ګورو نو دلته به څه وګورو دلته به مونږ داسې وګورو چې دلته مونږ سره وګورئ دلته مونږ یو سیکشن اخیسته د سایډ بار په نوم په دې سایډ بار کې مونږ سره یو یو ال دی او په دې یو ال کې مونږ سره یو ال آی دی او په دې ال آی کې مونږ سره انکر ټیګ دی نو په دې ډول مونږ چیک کولای شو ټارګټینګ کولای شو د دې خواله دا وی چې کوم سم غواړو ډایرکټ هماغه ته ځان رسو پس معنا اوس خو دا ټول ا دی کله د ټارګټ کوم دا ټول مونږ سره ټارګټ دی خو زرم یو دلته یو بل ال آی اخدمه او دې کې زه پاراګراف ورکوم او لیکم چې this is paragraph سیف او چې کراشم نو ګوره دا موږ سره پاراګراف دی زوز غواړم چې واځي همدغه پاراګراف ټارګټ کړم نو زه به چی کوم ګوره لومړی به زه راځم دی آی ډي ته آی ډي کې دن راځم یو ال ته یو ال کې دن راځم ال آی ته او ال آی کې دن چې کوم سره پی ټیګ دی هغه زه راخلم اوس کله لیکم چې سیټ بار کې څه شان دي ټول ته کلر ورکنو دا به ټول ته ورکی کله تم چې ویل کې څه شان دي هغه ته کلر ورکنو ټول ته ورکی کله لیکم الای ته ورکنو ټول ته ورکی خو زه ویم چې نه چې کوم یو موږ سره پی دی دا غل لپاره به راشم دا آی ډي به کاپی کړم او ته راشم بره سیستا ورته چې موږ سره کوم آی ډي دا د چی په نوم د سیټ بار په نوم باندې دی کې دنه موږ سره یو ال دی یو ال کې دنه موږ سره الای دی او الای کې دنه موږ سره چې د پی ټیګ دی نو دا موږ سره تراواخله او دې ته چیو کړي ته کلر ورکا او کلر ورته یلو ورکا سیف او چې کله را شوري لوډ کړو نو ګوره یوازې پاراګراف موږ سره هغه کلر واخیستو نو په دې ډول چې کله موږ ټارګټینګ کوو نو دې ته ویل کېږي ډیزندنټ سلیکټر سټپ بای سټپ زو عمل ته چې زمون کار وي عمل ته دنه زو او هغه سلیکټر موږ ټارګټ کوو نو دې دا چې موږ سره دا ډیزندنټ سلیکټر و دې ته وی ډیزندنټ سلیکټر دنه وروسته بیا موږ سره ډایرکټ چایلډ سلیکټر دی ډایرکټ چایلډ مطلب دا دی چې کوم ټیګ تور لخه او د دې چې کوم ایمیډیټ چایلډ وي هماغه راخلي ایمیډیټ یعنی دې سره چې نږدې کوم چایلډز وي او د دې چې کوم اولین چایلډ وي هماغه راخلي نو دا هغه چې کوم نه خده هغه موږ سره د ګریټر علامه ده دا نه موږ سره د ډایرکټ چایلډ نه خده او یا یو دف دی
او په دې دف کې مونږ سره څو ډوله کیسې دي چې هغه به تاسو ته مثال کې وښیم. په دې دف کې مونږ سره پاراګرافونه دي او پاراګرافونه علاوه یو بل دف دی کې او دې کې دنه بیا پاراګرافونه دي. نو زویم چې یوازې هغه پاراګرافونه راول چې هغه ډایرکټ موجود دي، نو بیا مونږ له دې علامې څخه کار اخلو. نو ګورو چې څنګه ترې اخیستی شو. زه دا بندوم او چې کوم ما نوی فایل خلاص کړو هماغه ته راځم. نو اوس دې ته وګوره چې دلته څه شی کوم، دې له ښه غور سره تاسو وګوره. زه اخلم چې یو دف صحیح شو او دې دف ته زه ورکوم دف 1 او دې کې چې کوم یو پاراګراف اخلم. راځم یو بل پاراګراف اخلم. دې پاراګراف نو وروسته زه یو بل دف دې دف کې دنه یو بل دف اخلم او دې ته ورکوم چایلډ نوم او په دې چایلډ کې هم چې کوم زه پاراګراف اخلم. دا ډول راځم دې کې یو بل پاراګراف اخلم دې چایلډ کې دنه او دې دف نه بیرته د باندې راوځم هغه مین دف ته د 1 ته او دې کې هم یو بل پاراګراف اخلم زه او یو بل هم پکې اخلم. وګوره څه نشته پکې ښه. ان شاء الله چې تاسو نه کنفیوز کېدونه ان شاء الله اوس پوهه یو مین دف ما واخستو د 1 مې ورته کلاس ورکو. دې کې دنه ما یو پاراګراف دوه پاراګراف واخستو. بیا مې همدغه کې دنه یو بل دف واخستو چایلډ کلاس مې ول ورکو. دې کې یو پاراګراف دوه پاراګراف دې دف نه د باندې وتم دوه نور پاراګراف ما واخستو. دا ما سیف کړو شکل راشم خپل براوزر ته او زه دا ریلوډ کړم. نو دا اوس موږ سره دغه یو شی جوړ شو. اوس زور ته ویم چې ماته هغه پاراګراف را واخله چې هغه د دې پاراګراف د دې دف ډایرکټ چایلډ دی. هغه پاراګراف را واخله چې د دې ډایرکټ چایلډ دی، د چا د 1 ډایرکټ چایلډ دی. نو د هغه لپاره مونږه سیسس ترازو لنګ به جوړ کړو. لمړی اوس خپل اصلي کار ترازو لنک ورکوم ورته چې مونږ سره د دې ریلیشن دی هغه سټایل شیټ دی او د چې کوم سره ټیب دی هغه ټیکسټ یا سیسس دی، د چې کوم سره ایچ رف دی اډرس هغه سیسس په نوم یو دغه دی او دغه سټایل ډاټ سیسس په نوم سره فایل دی. نو لنک جوړ شو. لاندې راځم او دلته خپل سیسس کوډ کوم. نو چې کومه و زور ته وایم چې مونږ سره یو کلاس دی د 1 په نوم باندې صحیح شو او د دې چې کوم ډایرکټ چایلډ دی. نو دا علامه چې موټوم چې دې کې ډایرکټ کوم پاراګراف دی هغه به راواخلي وروره او کلر به ورته ورکړي چې ریډ ټیب او چې کله راشي ریلوډ نو ګوره کوم پاراګراف دی کې کلر واخلو هغه پاراګراف کلر واخلو چې د دې ډایرکټ چایلډ و د دې چې و ډایرکټ چایلډ و. دلته ګوره د دې ډایرکټ چایلډ څوک دی د دې پاراګراف د بداله کوچنی کوم ان شاء الله تاسو ته صفحه ښکاری. دا ټول یو صفحه کې د تاسو پیښې دا وګورئ ښه د بلک دا ټیکسټ هم پکې کم کوم دا ټول یو صفحه کې راشي تاسو بیخي په پوه شئ. وګورئ دا مونږ سره چې دی دا مونږ سره هغه مین دف دی. ګوره چې په دې ودرېږم نو دلته مونږ سره ښه چې دا مین دف دی او دې ته مونږ کلاس ورکړی دی د 1. په دې کې بیا مونږ یو پاراګراف اخیستی دلته مو بل پاراګراف اخیستی صحیح شو. همدغه دف کې دلته بیا مونږ یو بل دف اخیستی چې هغه ته چایلډ ویل کېږي او دې کې بیا مونږ دوه نور پاراګراف اخیستی او دې دف نه د باندې بیا مونږ دلته دوه نور پاراګراف هم اخیستی. اوس چې کله زه وایم چې د دې دف ډایرکټ چایلډ را واخله نو مطلب دا چې دې دف کې ډایرکټ پی کوم یو دی دې دف کې ډایرکټ پی دا پی دی دا پی دی دغه پی دی او دا پی دی دا دوه نور شي دا خو ډایرکټ نه دا انډایرکټ دی ځکه دې کې بل دف دی هغه کې بیا دا موجود دی. نو چې کله غواړي چې دغه یو ډایرکټ یو شی را واخلي او حالت ډیر زیاتی خو ته غواړي چې واځي هغه را واخلي چې په دې کې موجود دی او ډایرکټ وي نو بیا تاسو کولای شئ له دغه علامې څخه کار واخلئ. د کومې علامې څخه د دغه علامې څخه تاسو کولای شئ کار واخلئ چې دې ته ویل کېږي چې دې ته ویل کېږي ډایرکټ چایلډ سلیکټر. دلته اوس وګورئ موږ سره څه شی وشو یوازې موږ سره هغه چې پاراګرافونه کلر بدل شو چې کوم موږ سره ډایرکټ وو چې کوم ډایرکټ نو هغه موږ سره بدل نشو. یو بل مثال پکې کوو او هغه موږ د یو ال کوو ځکه په دې کې لږ زره ټریک موجود دی په یو ال کې سبب یې کوي به په نه پوهیږئ دا موږ سره څه مسله ده. که زه راشم یو ال واخلم او یو ال کې دنه یو ال واخلم او دې کې لیکم چې احمد او پیسټ کوم لیکم چې خان جان کریم علي صحیح شو. دا ما چې یو یو ال می واخلو اوس په دې یو ال کې راځم یو بل یو ال اخلم دې لای کې دنه راغلم یو بل یو ال اخلم پکې
دا په یو ایل کې دنه موږ سره بل یو ایل وي نو یو ایل مې بل واغسو په دې کې ما الای واغسو اټم 1 2 3 4 تبتوي راځو ریلوډ نو ګورې موږ سره دا موږ سره چې دی یو یو ایل دی او دا موږ سره بل یو ایل دی او دې لومړنۍ یو ایل ته آی ډي ورکوما اټم په نوم باندې و زور ته ما موږ سره د لومړنۍ چې کوم یو ایل دی او په دې کې چې کوم الای دی صرف هغه راواله ډایرکټ چې په دې یو ایل کې کوم الای دی صرف هغه راواله نور سره به کار نه لري یعنی دې کې جننه چې کوم الای دی صرف هغه راواله دې شیانو سره به کار نه لري ځکه دا ډایرکټ الای نه دی کنه دې کې بیا موږ سره یو ایل دی بیا پکې الای دی نو دا ډایرکټ نه دی چې کوم ډایرکټ یو ایل دی هغه صرف راواخله کله ته موږ ګورې نو کوم چې ډایرکټ دا به صرف رالی دې سره به کار نه لري خو دلته به موږ سره مسله راځي څنګه مسله راځي که زه راشم ورته ولیکم موږ سره کوم اټم دی او په دې کې چې کوم ډایرکټ الای دی په دې چې کوم چې ډایرکټ الای دی هغه راواله ما ګور د اټم واخستو یو ایل مې ونی لیکلو ځکه که زور ته یو لیکم یو خدام دی دام دی بیا ټول راخلي فرق پکې نه راځي د دې خاطر چې فرق پکې راشي نو مال د آی ډي واخستو بیا مې ورته چې په دې آی ډي کې چې کوم الای دی هغه راواله کزه دا یو ایل ولیکم نو یو خو دواړه شو بیا ټول راخلي څه فرق پکې رانه نو ما ورته چې په دې آیټم کې چې کوم الای دی هغه راواله او کلر ورته چیکا ریډ کا سیف ریلوډ د ټولو کلر موږ سره چی شو ریډ شو د ټولو کلر چی شو موږ سره ریډ شو نو دلته ټریک موږ سره موجود ده ټریک موږ سره دا موجود دی چې دلته سیسس کلر راشي وګوري نو هغه موږ سره هر څه راواخلي دې کې چې موږ سره هر څه موجود دي هغه ټولو ته کلر بدل کړي ځکه تر دې مخکې د ته چاپ پدې کې کار نه دی کړي نو د هغه لپاره بیا به ته چیږي دا هغه لپاره بیا ته جدا دلته بر راشي او ته بوله کې چې موږ سره کوم یو ویل دی او یو کې چې کوم الای دی هغه ټولو ته کلر بلیک کا یو ورته د یو سیستم ورته لګي دې کې نن څه شان دي ټول بلیک کا نو بیا وستا دا ښه کار کوي لومړی ما چیو کو لومړی چې د یو ایل کې کدا یو ایل دی او کدا یو ایل دی مطلب په دې صفحه کې چې کوم یو ایل دی هغه کې چې کوم الای دی هغه ټول به موږ سره بلیک کړي هغه نور څه بیا موږ دا کار کا دا ډایرکټ چایلډ والا کار کی چې په دې اټم کې چې کوم ډایرکټ الای دی هغه موږ سره ریډ کړو دا وګورم موږ سره چې کوم ډایرکټ الای او هغه موږ سره ریډ شو او چې کوم نو هغه موږ سره بلیک پاتې شو